د یو بل په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په نه لاسوهنې د رئیس الوزرا د ادارې مرستیال ټینګار عبدالسلام حنفي ټینګار کوي چې اسلامي امارت د سیمې ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او له دوی څخه هم غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ما نمیخواهیم به امورات داخلی آنها مداخله کنیم و از آنها هم همین خواهش داریم اونها هم به امورات داخلی افغانستان مداخله نکنند. صدا از یک دست نمیبراید. در صورتی که اگر یک جانب خدا نخواسته مداخله کند این طبیعی است که جانب دیگر هم باز در اونجا مداخله میکند به اندازه توان خود. د رئیس الوزرا ادارې مرستیال چې په کابل کې د صنعت اونۍ نړیوال نندارتون کې وینا کوله همدا شان وویل اسلامي امارت د راستنه شویو کډوالو مدیریت لپاره ډېرې برنامې تر لاس لاندې لري. ښاغلی حنفي ټینګار کوي چې تر اوسه په دې برخه کې میلیاردونه ډالر لګښت شوی دی. در هر ولایت برای مهاجرین خود همان ولایت شهرک‌ها در جنوب، در شمال، در شرق، در غرب در همه ولایات افغانستان در نظر گرفته شده است. اینطور نیست که برای مردم شمال در جنوب یا برای مردم جنوب در شمال ما شهرک بسازیم، نه خیر. ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او هیوادونه باید د یو بل پر حاکمیت درناوی وکړي. همسایه های افغانستان باید به حاکمیت ملی افغان ها احترام قائل شوند. به جای اتهامات و منفیگرایی خوب است با یک دید مثبت به افغانستان نگاه بکنند. من فکر میکنم که تعاملات مثبت همسایه های ما با افغانستان هم به نفع افغانستان است و هم به نفع اینها هستند. ما در ظرف 44 سال ضربات مداخلات کشورهای همسایه را دیدیم. بنابراین در شرایط کنونی نه افغانستان در امور داخلی کدام کشور مداخله میکند و نه کشورهای همسایه از تجربه های گذشته درس گرفته در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. د واکپال حکومت چارواکو تل ټینګار کړی دی چې د هیڅ هیواد لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د متقابله درناوي او ملي ارزښتونو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دي.